فإنهم لا يكذبونك فسيقنا ديستا تكذيب نشي قولا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن ظالمان تعالی پیتنو یجحدون انکار کئی. اور اس طرح کی اس دا تسلی دا پدویمہ طریقہ یو خدا دا چستا تکذیب نے دے کڑے ولقد کذبت رسول من قبلک من استا تکذیب نه دې کړی ته مخه پکېږه بل دا دی که ستا تکذیب یې کړی نو بیا صبر کوه ځکه د مخکنو پیغمبرانو هم تکذیب شوی. ولقد کذبت رسل من قبلک او په تحقیق سره تکذیب شوی د رسولانو مخکې ستانه فصبروا پس رسولانو صبر کړی علی ما په هغه باندې کذبو چې د هغې تکذیب پې کېده وعودو هغې ته بد ویلې کېدل. علا ما کذبو علا یا پخپل معنی سره دی یا علا په معنی مع سره دی. معنی کذبو چې تکذیب یې کېده و اودو هغې ته به تکلیف ورکول کېده بد به ویلې کېدل هغې ته ایذا به ورکولی کېدله نو ایذا قولی او عملي دواړه به هغې ته ورکول کېدله. تاریخ د رسولانو په دې باندې ګواه دی چې څومره مخالفت به د خلکو کوه د رسولانو. حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چې راغی دې ته مدد زمونږه. الله سره مدد کړی خو لیکن د مدد نه مخکې الله تکالیف راولي نو تاسو سره به هم الله مدد وکړي. ولې به تاسو سره مدد وکړي ځکه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دی بدلونکي لپاره د وعدو د نصرت د الله تعالی. کلمات الله نه مراد وعده د نصرت او د امداد د الله د مؤمنانو سره. سورۃ یونس کې شته دی، سورۃ صافات کې لکلمات الله کلمات په ډېرو مواضعو کې دي ځکه دا جمع ویلي کلمات الله لپاره د کلمو د الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين او په تحقیق سره راغلی تا ته بعض د خبرونو د رسولانو نه. مخکې مطلق ذکر شو دلته من تبعیضی راوړه من نبأ المرسلین د خبرونو د رسولانو نه معنا هغوی ته تکالیف ورکړی شي او هغوی صبر کړی تم صبر کوه. وروسته هغې کې تسلي ده په بلې طریقې سره. نبي ویلي چې الله دا خلک معجزات غواړي مخالفین الله معجزات راوړه کنه چې څه دا خلک ایمان راوړي. الله تسلي ورکوي چې ګوره نبي معجزات ستا په اختیار کې نه دي که ستا اختیار کې عزت یې وله راوړه. آیت کې مطلب تلقینی اے نبی کم شي چې د اختیار کې نو نو د هغې به ارمان مه کوه د الله حکمت له تسلیم شام ولو شاء الله لجمعهم علی الهدی. وروسته آیت کې راځي که د الله خوښه شي دا ټول خلک به په هدایت باندې راټول کړي خو لیکن الله یې نه غواړي. وإن كان كبر عليك اعراضهم او کچیرته یې ګران پتا باندې اعراض کبره کې معنا د خفګان نه معنا خفګان تا باندې ګران تمامېږي نو ته مخه پکېږه په دې باندې. فإن استطعت کچیرته ستا وسیان د دې خبرې تبتغي چې ته ولټې نفقا یو سرنګ فی الارض پس مګه کې او سلمن فی السماء یا پړوي په اسمان کې فتأتيهم بآية پس راوړي د تنخې د ځمکې او د اسمان نام ان تبتغي نفقا. دلته نفقا سورې ذکر که سورنګ معنا دې خلکو به ویلې موږ له نهرونه روان که په ځمکه کې دا خزانې روباسه نو ان تبتغي نفقا. نبي که وس لري به سوره یې ووه سورنګ او سلمن پړوي ذکر لولې ځکه دې به غوښتنه کوله چې موږ باندې ټوکړه د اسمان راوړته وه کتاب راوړه وغیره نو الله وایي که وس لري بس پورته اسمان ته پړوي وخېژوه. فی السماء په طرف د اسمان کې فتأتيهم بآية پس راوړه دې ته نښې ورته راوړه که اوس دې کېږي. اوس د الله قانون ذکر کوي د الله حکمت له تسلیمېدل پکار دي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او که چېرته غوښتلی الله تعالی خامخا را جمع کړي وی دا ټول انسانان په لا اله الا الله على الهدى معنا یو توحید به وی هدایت به ټولو انسانانو ته والله نه غواړي. ولا تکونن من الجاهلین پس ته مه کېږه د ناپوهانو لا تکونن من الجاهلین. دلته نه ده خو لیکن نه دلالت په ثبوت باندې نه کوي چې ګویا کې نبي جهالت کړی دی یا طلب د معجزاتو دا جهالت نه دی. من الجاهلین جاهلین نه مراد هغه دي چې د الله د مشیت او د غیر مشیت باره کې فرق نشي کولی. نبي ته خو فرق شي کولی. من الجاهلین جاهل څوک دی چې د الله د مشیت او د غیر مشیت فرق نشي کولی. نبي کوي کنه. اور اس طرح کی اس اجابت والا ذکر کہ انما یستجیب الذین